دوستانو د نغمې یو تازه ترین پیغام در سره شریکوم چې دغه پیغام د 11 اکتوبر د پاره ریکارډ کړی دی. هغې په خپل دغه پیغام کې هم په پښتنو باندې غږ کړی دی، پښتنو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه قومي عدالت ته لاړ شئ. ویډیو به در سره مکمل شریکوم، نو همدې لپاره تاسو ته خواست کوم چې چرته هم مزه موږ سره تر اخره پاتې شئ. منظور پښتین چې یوه غونډه رابللې ده د پښتنو قومي عدالت په نوم باندې، چې دغلته د پښتنو دغه عدالت چې دی دا لګېدلی دی او پښتنو سره چې کوم ظلمونه شوي دي، نو دغه ظلمونه به په یو لوی سکرین باندې ټولې دنیا ته یا هلته چې کوم موجود خلک وي هغوی ته وړاندې کیږي. او دغه دپاره نغمې غږ پورته کړی دی چې باید تاسو هم دغه جرګې ته ورشئ او د پښتنو ملاتړ جوړ شئ، ځکه چې دغه جرګې د ختمېدو دپاره حکومت خپل مکمل زور لګولی و، خو چونکې دغه جرګه په تشدد مشتمله نه وه، یعنې دغه یو عدم تشدد د لارې دوی دغه جرګه کوله، نو په همدې وجه حکومت هم نور مجبور شو چې دوی ته اجازت ورکړي، ځکه چې په دې کې ډېر کسان مړه شول، ډېر پکې زخمیان شول، خو بیا هم د منظور پښتین کسانو سره مقاومت نه کولو. نو حکومت ویل چې دا پرم نه جلسه ده، باید چې اجازت ورکړل شي. او اوس مهال هغه جرګه شروع ده چې ورځ 2 وخت به ونیسي، بیا به د هغې نه پس فیصله کیږي. نو دې لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تازه ترین اپډیټ نه تاسو وخت په وخت خبرو.